ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين تحرس في سبيل الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي. الله پاک د انسان دو قسم زړونه پیدا کړي دي. زړه یو دی خو دو قسم دي. یو هغه زړه دی چې هغه د خدای نه لري وي، هغه ته سخله وای، قلب قاسی وته وای. او یو هغه زړه دی چې هغه خدای ته نږدې وي، د الله نه لري نه، هغه ته قلب منیب وای. قلب قاسی پښتو کې وته مونږ وایو سخله، او قلب منیب هغه زړه چې خدای ته راجی وي، مونږ پښتانه وته نرم لوایو. نو خدای دې مونږ د سخله نه وساتي، الله یې زمونږ په زړه کې نرمي پیدا کړي. ولې لکه قرآن شریف کې الله تعالی اعلان کوي فویل للذین فویل ویل په جهنم کې یو کنده ده. او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دومره سخته کنده ده او دومره سخت عذاب دی پکې او دومره سخت پکې تاو دی چې په دغه کندې نه خود دوزخ دروازه او یا زره کرته امان غواړي. دومره سخته کنده ده، دومره تاو دی، دوزخ ته تنگ دی، دوزخ د الله نه امان غواړي چې خدایا په د دې ویل د دې تاو نه خدای مو ساتي. ګوره خپله دوزخ څونه ګرم دی. او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، چې د چا زړه سخت یو خدای ته مایل نی. لې سخت دی، جلا ولا نه ورځي، زړه خدای ته مایل نه دی. دا خلق به اقا کنده کې پراتی. ولی الله په خپل قرآن شریف کې فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا په گمراهۍ کې پراته دي. او ښکاره خبره ده، څه پټه خبره نه ده، صفا او ښکاره خبره ده، او په واضحه گمراهۍ کې دا پراته دي دا خلک. نو سخت زړه دا د خدای نه لري وي. القاسیة قلوبهم عن ذکر الله، د خدای نه لري شو، د خدای ذکر پکې نه راځي. او چې کم نرم زړه دی نو د هغې متعلق قلب منیب، هغه زړه چې هغه خدای ته راجع دی او هر وخت پکې د خدای یاد پروت دی. حدیث پاک کې د دې څه مناسب غوندې تشریح راځي. په ترمذی شریف کې روایت دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تر زویری او حضور پاک وته دعا کړې ده. یو ځل نبی علیہ السلام د شپې پاسید نو د اوبو لوټه ورته ډکه پرته وه. استنجا خانې نه راووت، وی د اوبه ماته چې ښودې دي،
ویدارت ابن عباس خیلی میمونه ترور و د مور خورې واغې ورته وی ام المؤمنین. نو نبی علیہ السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې ګوره په نیمه شپه کې دا راکوټ یې لږ، حالانکې ډېر د کم عمر د هجرت نه 3 کاله مخکې دی پیدا شوی دی. نو حضور پاک کې څوک د چا خدمت کوي لړنه یې ورته دوا ښیږي. وی اللهم علمه کتاب والحکمه، خدای دته کتاب او حکمت وښیه. دا دعا یې ورته کړې. نو دا ابن عباس وی چې ما د حضور پاک نه اورېدل چې 2 سترګې دي د دوزخ اور به ټچم نه کی، لا تمسهم النار، اور به مس نه کی، مس نا ګوتې چې شیله یو سي دي ته مس وای، اور به وتاړو پټي مونږ رسیږي دې 2 سترګو ته. یو کوم سترګه ده عین بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د خدای د یری نه اوجاړي، کوم سترګه چې د خدای د یری نه اوجاړي دوزخ به ورته پټیم نږدې نشي. او بل عین باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه ده چې د خدای په لار کې شپرونه کی او څوکیو کی. کوم سترګه چې د خدای لار کې رونه شي او څوکیو کی، او کوم سترګه چې د خدای د یاری نه جاړي، دې 2 سترګو باندې د دوزخ اور حرام. نو علما لیکي چې ظاهر کې خود سترګې خبره ده، خود سترګې نه مراد د ذات او انسان مراد دی. دا نه چې ډېرې دوزخ کې پروت دی او صرف سترګه د عذاب نه بچي، نه د انسان ته مراد شو. نو د دغه سترګې خاون د دوزخ اور نه محفوظ او بچ دی چې کوم سترګه خدای ته جاړي او کوم سترګه د خدای په لار کې څوکۍ کوي. جړه باندې خدای ډېر خوشحالېږي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په صلیبي جنگ کې د انګریز خلاف ولاړو. د انګریزان چې کله د مسلمان خلاف مضبوط سازش شروع کی دی وته صلیبي جنگ وای. دا کوسم دی مخکې د امریکای بادشاہ اعلان کړو وی دا صلیبي جنگ دی، خو زموږ مسلمان خو په نه پويږي. صلیب داغوی عبادت معبود دی، صلیب داغوی سجدے لگئی. صلیب داسی یو اوگد لرگی داسی وی او پسر دا پاس یو رکوٹی لرگی وی وی پدی مونگ عیسیٰ علیہ السلام پسولے کرے دے. عیسیٰ علیہ السلام مونگ پدیو چت تڑلیو او بیا موجلے دے. او چکل عیسیٰ علیہ السلام ملشو نو بیا خدای پاک واپس جم دے کا او دا دا خدای زوی دے وی. او اوس وی خدای پاک سره د خپل بچی عیسی علیہ السلام په عرش باندې ناشته عقیده وای. او زمون قرآن اعلان کوي چې دا ټول دروغ وای. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دوی وجل نه دیونی پسوله کړی دی، دا خپل په شک او شبهه کې پراته دی، نه دی وجل. هغه وینا عیسی علیہ السلام ځان قربانی کړه ټول امت لپاره، بس ټول امت چې ارسمره ګناه کوي خدای به تپوس نه کوي، وی بس تاسو په عیسی علیہ السلام ځان قربانی کړی. عجیب دا چې ګناه یو کوي او قربانی بل ور کوي، دا چې تکیدی شي بدعقل خلق. نو حضرت عیسی علیہ السلام په دغه صلیب، نو دوی دغه صلیب عبادت کوي، هغه ته سجدې لګای او په غاړو کې دلته صلیب ویزان کړي. او دا ټای چې دا زمون خلک اچي د دې ټای بنیاد هم ګوري صلیب دی. د دې ټای په دې سر کې داسې طریقې سره غوټه ور کړي او لاندې ویزان دی چې صلیب ته جوړېږي. او زمون خلک قمقل دی، د خپل پیغمبر تهذیب ته نظر نه کوي، هغې لمینه نه ور کوي. او د انګریز تهذیب زمونږ د دې خلکو خوښ دی. نو صلیبی جنگو او مقابله کې وته سلطان صلاح الدین ایوبی ولاړو او ارزه به سلطان صلاح الدین ایوبی ګټه. یو ځل جنگو نو دته چا اطلاع ورکړه په جنگ کې دا جاسوس ډېر لوی کار ورکوي. د مسلمان د پاره جاسوس ضروری وي، دا ډېر ضروری شی دی جاسوس چې د کافر اطلاع راوړي او د کافر د طاقت نه ځان خبري او د هغې د نقل و حرکت نه ځان خبري او مسلمان فوجي مشر ته وایي چې دا چل کېږي. دا ډېر مضبوط شی دی. دارنګې د مسلمان ملک د پاره جاسوس دا ډېر بهتر شی دی، خو چې جاسوس صحیح خبر وړي ګورې خراب نه. که خراب خبر وړي او چا سره روانه ده او دی غلط شی پیش کوي نو د قیامت پر ورځ به د سټ ناویزان دی. بیا صحیح جاسوسی کول دې سره د ملک حفاظت کېږي چې د ملک خلاف څوک بغاوت ونه کړي او د ملک خلاف څوک قرباني ونه کړي. نو سلطان صلاح الدین ایوبی ته جاسوس اطلاع ورکړه
انګریز هم ډېر زیات په زور و شور کې په مقابله کې، او ورته وی چې انګریز له کومک را روان دی او لوی بحري بیړه والا را روانه ده، او بحري بیړه کې ډېر لوی فوج او جنگي سازو سامان انګریز لرا روان دی. سلطان صلاح الدین ایوبی خدایا د ما فوج خاصم کم دی او د انګریز ډېر دی، او کدا بحري بیړه ولا را رسیدا نو دې سره بس کومه هغې سره خو به ډېر لوی سازو ساماني او آلات او جنگ د حرب سامان به یې وسره، خدای دا به څه کېږي. نو دا ډېر نیک بادشاه، ډېر نیک بادشاه. اوس هم ورته خلک دعاګانې کوي، او اوس هم چې څوک د انګریز مقابله کې کلک یو بادشاه ولاړي نو خلک وي دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی. نو دې ټوله شپه خدای ته په ژړا شو. ګوره چې د ناپوره شي نو خدای ته به ژاړې، خدای ته یې ژړل یا خدایه زما دا لښکر خو صرف ستا د رضا دپاره جنګېږي، الله زما لښکر مسلمان دی مقابل کې کافر دی، او د ما د لښکر مقصد څه دی چې بیت المقدس ته د کافرو نه آزاد شي، بیت المقدس د کافرانو نیولې دی. نو خدای زما خدا مقصد دی، او دا خو خدای زما فوج کم دی او د دشمن فوج زیات دی، او خدای نور کومک بیړه والا را روانه ده مضبوطه، یا خدای دا به څه کېږي. ټوله شپه خدای ته وژړل. سار خلق روتل دی د جومات نه روت، چې د جومات نه روته په یو سړي نظر ولګېد د جومات مخې ته، او خلکو هغه سړي ته ډېر اوټ بیټ کول او ډېر ښکته پورته، او خلکو یې ډېر قدر کو. یو ډېر نیک او بزرګ عالم و. د تپوسو که دا څوک دی وی صاحب د هغه پلانکي بزرګ دی نیک سړی دی، دنه خو خلک دعاګانې غواړي، دې نیکانو پسې خلک دي چې موږ ته دعا وکړه، دنه خو خلک دعاګانې غواړي، او د سره خلک غاړې ملاوي او خلک یې قدر کوي. صاحب که تم دوا غواړي د دنه غواړه. سلطان صلاح الدین ایوبي خو نیک سړی تکړه بادشاه او دینی اسلامي مزاج بادشاه، او بیت المقدس ازادی نو هغه یو 2 قدم ور مخکې شو، او دغه بزرګ مولانا صاحب ته لاسونه په لاسو کې کېښودل، وی حضرت ما تم دوا وکړه. ولی ځکه زما لښکر د مسلمان لښکر دی، او زما لښکر د بیت المقدس د ازادۍ دپاره جنګیږي، او مقابله کې دشمن عیسایان صلیبیان دي، او دا مې اورېدلی دي چې زما لښکر اسم کمزورې د لښکر د دشمن مضبوط دی، خو دا مې اورېدلی دي جاسوس اطلاع را کړې ده چې د دشمن لښکر لا یو مضبوطه بیړه د عیسایانو را روانه ده، د دې طاقت خو زه نشم لرلی. دوا وکړه. ابو زرګ وته چې لاس ملو کو وی ایوبي مه جاړه، وی بیګا ستا اوښکو هغه بیړه غرقه کړې ده، بیګا ستا اوښکو بیړه غرقه کړې ده، بیړې نه مه یارېږه. دقسې خدای ته جاړه لغوندې، یوازې په لښکر اعتماد مه کوه، خدای ته جاړه، د دشمن دا نوره بیړه به م خدای غرقه کړي. واقعي ایوبي صاحب ته اطلاع فوراً راورسېدله، لکه دا خو واقعي ما ته خو دې بزرګ خبره وکړه چې دا رښتیا ده او که غلطه ده. نو اطلاع وله راله چې بیړه د سمندر د راب په منځ کې بېګا د شپې غرقه شوې ده، پوره بیړه وړېدلې ده او دشمن او ساز سامان ختم. دا د شپې د جړا کمال. خدای ته وجاړه د شپې، الله پې ډېر زیات خوشحالېږي. قسم دې په جړا خدای خوشحالېږي. او کومه سترګه چې خدای ته وجاړي نو پیغمبر مبارک وایي زه نه ویم، حضور پاک وی په دې سترګه د دوزخ اور حرام، دوزخ اور به نه ټچ کوي، او په دې سترګه خدای پاک ډیر زیات خوشحالېږي، په دې جړه خدای خوشحالېږي ډیر زیات. او چې بس بیا خو یقین پیدا شو، بس د شپې خدای ته جاړه او سار جهاد کوا، او دشمن ډیر او دې کم. اخره پورې خبره دې ته ورسېده چې بیت المقدس فتح کړ، په بیت المقدس د پاسه د اسلام جنډه ولګول. شپېته جربه کې دا جومات د بیت المقدس وی جومات د مکې مکرمې او د مدینې منورې د جومات نه پس په ټوله دنیا کې ورلډ کې د دې نه لوی جومات او ښایسته جومات بل نشته. او داسې ښایسته جومات چې کوم ټیلونه یې پکې لګولي دي نو په هغې کې د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر هم ښکاري، خو په داسې طریقه مخ په مخ نه ښکاري چې لږ پترس ورته ګورې درته به ښکاري. او چې کوم منبر یې جوړ کړی محراب، دا چې خلک پکې منځ کوي، دا محراب د یوې تنې نه جوړ دی، د یو کجوري د تنې نه، او په دې تنه کې پیوند او ټانکه نشته. خدای خبر چې څنګه ونه یې ولا را پیدا کړی. لیکن اوس بیا هغه جومات د مسلمان د لاس نه وتی دی او د اسرائیل او د یهودیانو په قبضه کې دی.
او په دا منځ کې ورته دیوال والی دی. نیمه د یهودیانو عبادت خانه ده او نیمه مسلمان ته پریښې دی او په دروازه د جومات یهودیان ولاړي. که د هغوی کم سړی خوښ وي نو جومات ته یې پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نو نه پرېږدي. د جومات څوکیدار یهودي دی، نیم جومات نیمې په خپله قبضه کې اخیستی دی. دا ولې دا ایوبي جړلي و نو خدای والا بیت المقدس ورکا او لاړ ولې ځکه زمون خلک کې جړا نشته، زمون خلکو کې خندا ده او ډول او ناچ او سرود دی پکې او ګډا او ډمتوب دی پکې. ګډا او ډمتوب چې راغی او خوشحالي راله، بس د خدای مدد پورته شو، د خدای کرم پورته شو او چې جړا راله نو د خدای مدد به راځي. ډول سرتوب سره خندا ده او د خدای یارې سره جړا ده، نو چې جړا راځي خدای خوشحالیږي. او چې ډول سرلی دا سخله والا دی د خدای نه نه یریږي. د دله کې سختی پرته ده، دی دا سوچ نه کوي چې په دې ډول سرنا او په دې ګڼا او دا چې زه ګډېږم او دا ناچ کوم او دا سرود کوم او دا خوشحالي کوم، په دې زما رب خفه کېږي. وی رب دې خفه شي خو چې زه خوشحاله شم، رب دې خفه شي خو چې زما ښځه خوشحاله شي، رب دې خفه شي خو چې زما بچي خوشحاله شي، رب دې خفه شي خو چې زما خادي په ډول شي، رب دې خفه شي خو چې زما خادي په ټنګ او په ټکورو شي. نو خدای خو دې څوک د مټه نه نیسي. ټیک شوه په ټنګ ټکورې وکړه، په ګډۍ وکړه، په خوشحالۍ وکړه، لیکن وروسته ورځې د خدای په لاس کې دي. داسې غمونه پرې راولي چې بیا ولا چل نه ورځي. نو سترګې خدای ته وجاړه، لکه سختی مه پیدا کوا، لکه ذکر وکا، الله یاد کا، لا اله الا الله وایا، درود شریف وایا، لکه خدای ته وجاړه. چې خدای ته دی وجاړل ته ګوره مسله حل کېږي که نه حل کېږي. جړا کې څه چلي؟ هلکه چې څوک ماشوم پلار ته جاړي نو دا ماشوم د پلار نه یریږي ځکه جاړي. دا ماشوم ځان کمزوري ګڼي چې دا پلار مې وي ځان ته نشم خلاصولی، او دا پلار طاقتمن ګڼي. او چې څوک چاته نه چې څوک د چا ځان برابر ګڼي او ته جاړي نه. یو بدماش چته بل مجماش ته جړا نه ده کړی. چې څوک جاړي مړه وي دا سټیزن دی، دا څه کمزوری دی. نو چې ته خدای ته جاړي نو ته وایې زه خدای کمزور یم ځکه درته جاړم. او خدای دې طاقتمن وګڼه چې خدای ته د ډېر لوی طاقت خاوند دی، د نه یېرېږم که نه. خدای زما ذات زما سټوکې دقه ځای کښېنه، ټولو خلکو له تکلیف بلاویږي. دقه ځای کښېنه، دقه ځای کښېنه، دقه ځای کښېنه، د اوږو باندې وړېدل ګناه ده. دقه ځای کښېنه. حاصل ما ته متوجه شي. نو حاصل د مسئلې څه شو چې کم وخت کې تا خدای ته وجړل ځان دې کمزوری وګڼه او خدای دې لوی وګڼه او پله کې دې د خدای یاره راوسته چې خدای د ډېر لوی طاقت خاوند دی او دا دې ومنله چې هر وخت ما الله رانیسي رانیوي مې شي ځکه خو ورته جاړې. نو څومره لوی عبادت شو. ځان عاجزه ګڼل یو عبادت، الله لوی ګڼل بل عبادت، الله د لوی طاقت خاوند ګڼل بل عبادت، او دا عقیده چې خدای مې هر وخت رانیوي شي دا بل عبادت، او ځان د خدای محتاجه ګڼل دا بل عبادت. په دې خدای ډېر زیات خوشحاله. پلار چې د زوی نه خپی او زوی ولا جرګي لیږي نو پلار نه رضا کېږي. ما نه بعضې وخت خلک تپوس کوي هلکه ګورې د پلار مور خیال ساتئ، ښه مور مه خفه کوئ او پلار مه خفه کوئ، په دې خدای خفه کېږي. مور او پلار خوشحاله ساتئ. نو بعضې وخت مونږ له خلک راشي پلار رانه خفه دی، مور خفه ده، مونږ سره په جرګه لاړ شه. نو زه ورته یم نه، په مور پلار به جرګه نه کوي. که په جرګه پې کوې نو خفه کېږي نورم لی نورم سختیږي. ها نو څه چل وکړم؟ ویم دا خو د دې 2 منټه پوټینې علاج دی. لاړ شه او د پلار ته په دې غېږه کې سر کېږده او وجاړه، او دې مور ته ورشه او ورته غاړه وځه او لږ ورته وجاړه. ته ګوره چې زړه یې موم کېږي او که نه موم کېږي. هر څه ختم. د مخکې ورځو کې مې یو ملګری راغلی و، وي پلار رانه خپه دی ته را سره په جرګه لاړ شه. ما ورته وی نه جرګې به په پلار نه کې. نو یا خو خپه دی که نه چې څوک ورځي وي نه یې بخم، چې څوک ورځي نه یې بخم. نو ته راته چا خولې ستا خبره مني؟ ما وی زه راته چل خیم که نه. ته ورشه پلار له او ورته لږ غوندې ورته غاړه وځه او ورته وجاړه. مسله سمېږي که نه مسلېږي؟ چې څنګه ورغې او پلار ته ورنږدې شو، هغه پلار چې وي جرګه نه منم، هغه پلار چې نه ماف کوم، هغه پلار چې مې نه دی بخلی، هغه پلار چې خدای ته به یې راکاږم قیامت پر ورځ، دومره سخله والا پلار. خو چې دې څنګه ورغې او په اوږه مې ورته سر کېښود او مې جړل، وی ځان ته یې رانږدې کړم او ما ته یې مو جړل چې بچې څنګه یې زویه ښې رضا شو. نو په جړا پلار خوشحالېږي، خدای به نه خوشحالېږي.
په جړا مور راضي کېږي، خدای به نه خوشحالېږي. دشمن دې ستا ټوپک در پسې ګرځئ او چې ته ورشې کور ته ودرې وجړل چې ما معاف کا، هغه ظالم دشمن دې معاف کوي. او چې خدای وړه د کاڼي په شانتي هغه نه نرمېږي بیا، او د کاڼي د ړنه دې خدای پاک ساتي. نو په جړا خدای ډېر خوشحالېږي. مونږ به څه یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی ټوله شپه به خدای ته جړل او بدرې جړل، او دومره اوږد مونځ به یې کو، اوږد قیام. ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي، داسې به خدای ته جړل. نو حضور پاک جاړي، حضرت ابوبکر جاړي، حضرت عمر جاړي، حضرت عثمان جاړي. عثمان سے بدومره جړل بالخصوص د قبر خوا کې چې به کېناست چې ږیره به یې د اوښ کونه لمده شوه. پیغمبران جاړي، حضرت شعیب علیہ السلام خدای ته جړل. الله ورته وی شعیب لم تبکی، ولې جاړې ماته؟ ته چې دا ټوله شپه جاړې، دا ولې جاړې؟ دا جړا یې د څه د وجې نه؟ اشوقا الی لقای، اشوقا الی الجنة، جنت ته دې شوق د جاړې ورپسې. خلک چې کوم شیخ وخت هغې پسې جاړې. ام هربا من النار، او که اور نه تختې هغې نه تنګې، اور نه تنګې جاړې دوزخ نه، او که جنت ته خوښ د هغې پسې جاړې. دیوتی لا الله کل ذلک، دا دواړه نه دي، نه د جنت نه په یره د جنت په شوق کې جاړم، نه د دوزخ په تیښته جاړم. الله پاک څه خبر دی، خدا بعضې خبرې ښکاره کوي، نو بیا ولې جاړې؟ الله اکبر. وی ابکی یا رب شوقا الی لقائک، خدای ستا ملاقات پسې جاړم، ستا ملاقات ته شوق کې ما شق ما په دې جاړم، ستا ملاقات ته په شوق کې. چې دی ورته وی الله ورته څه وایي؟ هنیئا لک یا شعیب لقائی، شعیبه زما ملاقات ته مبارک شه، زما ملاقات پسې چې جاړې، زما ملاقات ته مبارک شه. دومره خدای په جړا خوشحالي. نو پیغمبران جاړي، حضور پاک مبارک جاړي، صحابه جاړي، امونږ نه جاړو، مونږ کې جړا نشته. زمونږ زړه سخت دی، سخت زړه د خدای نیک خوښ. نبی علیہ السلام فرمائی وی دا خدای نه لرې زړه کم یو دی؟ القلب القاسی، هغه زړه چې سخت دی، جړا پکې نه، دا د خدای نه ډېر زیات لرې دی. او خدای ته نږدې کمړه دی هغه زړه چې دی د مومو په شان نرمي او په لږه خبره جړا ولوي. ماله مخکې ورځ کې یو ملګری راغی، نو ما ته ویل جي دوا راته وکړه، وی ډېره زیاته جړا راځي، هر وخت بس جاړه په لږه پټې راته وي، ریا نه کوله، ډېر ښه سړی، هر وخت راله جړا راځي، هر وخت راله جړا راځي. نو ما ته داسې دوا وکړه چې دا جړا مې بنده شي. الله اکبر. مې خدای د باندې احسان کړی دی، هغه واپس کې شکر نو باسي. وی بچی وی چې سترګې به دې ړندې شي، الله ړندې دي شي. دنیا پسې جاړې نه چې دنیا پسې خو نه جاړم، بچو پسې جاړې نه بچو پسې نه جاړم. خو چې اسې ستا تقریر اورم ځان ته مې لګوري، نو په جړا ورته ځان مړ کړم وجاړم. ملا صاحب تقریر کوي جړا راشي، جنازه کې شم جړا راځي. مې نیک بخته دی پسې خو موږ ړانده شو، دی پسې خو موږ ړانده شو، داسې جړا پسې شکر نو باسې، شکر وباسه. جړا قیمتي شی زمارو، په جړا خدای پاک خوشحالېږي، په جړا الله ملاویږي، په جړا د خدای ملاقات ملاویږي، په جړا د دوزخ نه لرې کېږي، په جړا جنت ملاویږي، په جړا د دنیا غم لرې کېږي، په جړا خدای خوشحاله شو، د دنیا سکون او اطمینان په جړا باندې ملاویږي. عبدالله ابن شداد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، دی په صحابو کې کشر صحابي دی، کشر عبدالله ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ. دی وی سار به حضرت عمر فاروق په مانځه کې تلاوت کو،
او عموما به سورت یوسف وی په مانځ کې عموما سورت یوسف په وی او مونږ به ذخره کوټم نو رستو صفونو کې به ولاړو د عمر صاحب زمانه کې به جمعه ډکو د صحابانو زرا کوټم نو رستو صف کې به ولاړو وی زما قسم په خدای کې دا آیت په وی انما اشکو بثی وحزنی الی الله دا حضرت یوسف علیہ السلام پلار ویلې بچی ته شو کېد کنه خشته بچی په پیغمبرانو ډېر تکلیفونه راغلي خشته بچی د زړه د مینې بچی اته زمانو بوتو کې ورغو د زړه میوه ته شکول او بیا بچی لال خرسیږي په یو په بل مصر ته ورسېد او الته په یو جنجال کې گیر شو جیل ته ورسېد او په کلونو د پلار نه لري دی نو چې زویم وي خشته بچیم وي حسن هغه یوسف د نبی علیہ السلام فرمایي ما کله معراج کې یوسف ولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړو دومره خشته نیم حسن چته بچ خدای د چا د حسن د وجنه لاس نه پرې کړی زلیخه په عاشقه شو د مصر خزو زلیخه پورې ټوکې کولې اوه په غلام مې نه ده په غلام مې نه ده ای قمقل غلام باندې ته مې نه چې دا بادشاہ زوی نشتا د وزیر صاحب زوی نشتا چې دا مالدار نشتا غلام غیوی تاسو ته سپته لګي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن غیرا چلو که چې خدای راو غوښته او دا کوم خدو بلندې کولې دا د وزیرانو خدو د منشترانو خدو او د منبرانو خدو د مالداران غیله ډوړې یو لوی تکیهګاه ځای جوړ کو او میوه پکې کې خو د ډوړې کې خو ده ډوړې ده لکو چې دې روټه خوړله اتت كل واحده منهن سكينا اریا ویله چاړه ورکړه دا اکثر دې مرګرو ته هم چې چاله ډوړې وکي نو چاړې پکې ډېرې کېده هر مېلمه ته مخکې چاړه کېده دې نه معلومیږي که د قرآن ذکر دی او خدای پې رد نه دی کړی نو پیغمبر اتت كل واحده منهن سكينا اریا ویله چاړه ورکړه نو چې میوه ږدي مېلمه ته نو چاړه اریا ورته کېده اکثر ملمانه گنی او چاړې پکې دوی نو یو ته ګوري بل ته ګوري انا کوره کدنه چاړو وزګار شي نو پرې کم بل ته ګوري کدنه وزګار شي پرې بکم دا څنګه ار یو ته مخ کې چړو کې کېده او مدینه دا معلومیږي چې میلمله میوه کټ کومه په خپل ودان لپاره کوي دغه چاړه چې ار یو تکي د په خپل به پرې کوي نو دې کې غلطي د بعض وخت میوه سیوان میوان خلک پرې کې نو میلوه کم اخري نو باقي خراب شي او دا میلمه پته نه لګي چې میلمه کم شیخ وخت او کم نه دی خو دا رنګ چې میلمه ته وخم پرتی دا ادب د تخیم دا دغه د طعام ښه چې میلمه ته وخه پرتی نو په خپل دې ځان له شو کوي تاسو ولا مو شو کوي دا پته نه لګي لګه خوري کړي را خوري او دا پته نه لګي چې کما وخه خوخه ده نو ته ولا شو کوما میلمه پخپل بدن لشوکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي پخپل د اډو کې نه غوخه په غاخونو شکولې ده او په چاړې د غټ اډو کې نه پخپل پرې کړې ده په شمایل د ترمذی کې راځي په ترمذی شریف کې راځي نو ګوره په سنتو چې سړی عمل کوي نو خدای په اجر ورکوي په سنت عمل وکړه ملمه تکیره په خپل بدن لغوخه شوکی ملمه تکیره که غوخه ډیری چاړه وسره کېده بعضې وخت غټ پتونی غټ ټونی غوخه ډیری نو په چاړه بدن له پرې کوي حضور پاک هم دقسې پرې کړې ده ته ولا مه شوکوه په غلاسونو اسې نه نسوار دې پیچولي او په هغې ملمه له غوښه وشوکې او که نن سبا خلک نسوار زیات استعمالوي دا مې ذکر ته چې ما له خپل یو ځای کې دعوت و یو سړي د لرې دی را منډه کړې خدای چې څنګه را منډه خلکو په وګوی ټوپونه ول ما سره خوا کې هغه غریب بله کوله ما سره خوا یې کېده مې چې دا څنګه راغی ویې رګجي دا غوښه ګرمه او زه د نیمو ما په ګوتې یې پرې کړه چې ما وکتل تور داغ و مې نسوار خو دې نه شو اچول هلته یې نسوار او یاره جي واقعي لاس خو مې ونه وینځل نو هلته یې په غونډس کې وغورځېدل ته راځي مونږ ته یې په غوښه کې ووایي داسې به نه کوې د مېلمه ادب احترام په خپل ځای دی خو د داسې څیز نام ځان ساتل دا د ډوډۍ د خوراک آداب دي د دې آدابو خیال به ساتئ
بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې چاړې ورته کېښودې ټولو ته او چې دې سینګ چاړې یې کېښودې دې کې یوسف علیه السلام پرې غلام وقالت اخرج علیهن په دې رادن نشه یوسف علیہ السلام سنگ رادن نشو قرآن کے اللہ وی فلما رأینه اکبرنه وقلنا حاش للہ وقطعن ایدیهن وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم چې وته قتل دومره په مینا کې شوي او دا هغه د رنگ ته په کتو کې شوي او په شوق کې شوي چې چړې د میوه په دې په خپلو ګوتو راخلي حاش للہ او الله صدای ابن پاک سلوی ذات دا خو بنده نه دی دا خو چې فرشته ده په فرشتو کې ډېره بهترینه فرشته زلیخې ورته وی ما خو لاس نو پرې کړی تاسو غورپسې لاسونه هم پرې کړل اوس په ما بس هغې وی خبره دي ټیک ده دا ستا د عشق په ځای دی دا ستا د عشق بې ځایه نه دی نو د حضرت یعقوب علیه السلام به داسې بچي پسې جاړي که به نه جاړي نو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ سترگی سپین روته جړل به داسې جړل چې سترگی سپین روته زړه د غم نه ډک او سبه کول پدې کې بیر الله نه خو بل علاج نشتا انما اشکو بثي وحزني الى الله د خپل غمونه د زړه د بار پټ ښکارا یو پراګنده ټول غم کو تمنځ کی د نشموت عائشہ وتسوي الله رسوله ان ابا بکر رجل اسیف یو بل روایت کې راځي رجل بقا لا یقیم مقامک هغه په ډېر نرم دی او ډېر جاړي ستا په ځای نشي ودرېدی ابوبکر سام انسان نه دی جاړي ستا په ځای نشي ودرېدی بیا وی مرو ابا بکر ابوبکر ته وایي چې منځو کې عائشی بی بی وته بار بار وی بیا حضرت حفصه ته وی ام المؤمنین ته حفصه ته وایا نبی علیہ السلام ته چې ابوبکر نشي ودرېدی ستا په ځای جاړي جړا ورځي عمر ته حکم وکړي چې خلکو ته منځو کې حفصه له حضور پاک ته بیا وی الله رسوله ابوبکر ډېر جاړي او جړېدونکی دی پړه نرم دی نو ستا په ځای نشي ودرېدی نو عمر ته ووایه به ودرېږي حضور پاک پې غوسه شو ان کنتن صواحب یوسف تاسو حق د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې ما له تکلیف راکوئ او یو مرو ابا بکر شب هغه ته حکم وکړه ابوبکر به جړل عمر جړل عثمان جړل علي مرتضی جړل موږ ډېر لوی خلک یو چې موږ نه جړل او یا به هم خدای ته حاجت نه نو خدای ته وجاړئ الله په جړه خوشحالېږي یو بیبي تېره شوې د حفصه بنت سیرین دا د ابن سیرین محمد ابن سیرین خور وه محمد ابن سیرین هغه کس چې د خوبونو او تعبیر مهارت خدای ورکړی او د خوبونو او تعبیر کتاب هم ډېر لیکلي کړي دي اگر چې دا مشهور کتاب دا نسبت هغه ته ټیک هم نه لري خو خیر د خوبونو او تعبیر ډېر زیات مهارت یې لرل د خور و حفصه د هغې نوم قاریه وه د قرآن حافظه وه او ډېره زیاته نیکه ښځه وه کور کې ځان له یو رکوټې جومات جوړ کړی د ناستې ځای او په هغه جومات کې به شپه ورځ ناسته وه ماشومان به ورله راتلل او قرآن به یې زده کوه د قرآن استاذه وه ماشومان هلکان واړه کوچیني او یا جینکۍ به راتلې او قرآن به یې زده کوه او دا به صرف د دغه جومات ګینه چې دا ځان له په کور کې کومه چبوتره جوړه کړې وه قضای حاجت له وته بس ضرورت به راغی هغې له به ووته او بیا به راله او ټوله ورځ به د قرآن درس او د شپې به یې ټوله شپه خدای ته جړل او دومره ښکلې قاریه وه چې محمد ابن سیرین غوندې لوی سړی هغه به تپوس کو
په قرآن کې به ته هغه تپوس کو خورې دا آیت راته ووایه نو چې تلاوت به هم شروع کړ محمد ابن سیرین و چې افسوس دی نو ښځه ده نو اواز یې عورت ته ګڼي چې تاسو ته ما د خپل خور قرآن اورولی نو یو وینځه الله اکبر نا وینځې نه چا تپوس وکړو وایي دا نیکه دی ډېره زیاته نیکه ده یاره وایي داسې زبرګ او نیکه ښځه مې چې ته په دنیا کې نه ده لیدلې ټولو د قرآن درس کوي او ټولو تلاوت کوي وی د شپې څه کوي یاره وایي څه مسله ده چې چا نه خفه شوې ده او که څوک ترې خفه دي الخو نه وایي خو یا چا نه خفه ده او یا ترې څوک خفه دي ولې وایي چې ماسخوتن مونځ وکړي نو تر سبا مانځه پورې ټوله شپه جاړي اوس پته نه لګي چې څه چل دی ولې عام خلا وینځي خو ناپوهېږي که نه پوهېږي د هغې دا خیال وکړي دا چا نه یارېدلې ده د هغې دا خیال و چې ګنې چا جوړ وهلې ټکولې ده د هغې دا خیال و چې ګنې څوک ته جوړ خفه دي هغه رضا کوي وی نور پته نه لګي خو دقه چل دی پې چې ماسخوتن منځو کې نو خدای ته په جاړه شي تر سر مانځه پورې یو شان جاړي هسې څوک نه جاړي دی پکې څه لیدي د جړه کې څه منتي هسې نه جاړي نو د مارونو پریشانۍ خو مونږ ټولو ته شته که او که نوره پریشانی نی نو د قبره خو شته که نه ورځو به که نه د ځنکدن هغه د هغې نه مخکې ده او د قیامت لویه ورځ هغې پسې ده او پل د پل صراط او د پل لاندې لوی تاترین دوزخ دا ډېر لوی خطرناک سفر مونږ ته مخکې را روان دی خدای خبر چې صبر نه څنګه وځي پته نه لګي په اسانه به وځي او که په سخته به وځي او چې د رحم فرشته به وباسي او که د غضب فرشته به وباسي او چې په کومه ورځ مونږ نه څه وځي نو چې په دغه ټیم به مونږ نه الله خوشحال وي او که الله به خفه وي که دغه ټیم الله خوشحاله وي خو بیا مونږ کامیاب یو او چې په کم ټیم زمونږ نه څه وځي او په دغه ټیم الله خفه وي خو تباه شو بیا صابرانه څنګه وځي یا خدایا ډېر ګران کار او د ساده وتو نه پس چې قبر کې به مسالي د جنت باغچه به او که د چینجو کنده به او که د مارانو لړمانانو جاله به مسلمانانو مونږ خو ډېر په خوشحالو ورځې شپې تېرې کړې مونږ خو دنیا کې د دنیا دپاره ټول محنت وکړه خدای له خو مو نه کړ مونږ خو چې سار پاسو ماښام ماسخوتنه پورې لګیا یو نو دنیا دپاره دا پټی دی دا ځمکه ده دا دکان دی او دا تجارت دی دا کارخانه ده دا موټر دی دا بنگله ده دا کور دی دا بچی دی دا ماشومان سکول ته بوتل غواړي دا کالج ته بوتل غواړي او چې ورته ووایې نو څوک دنیا ده نو څوک دنیا ده نو ورپسې آخرت هم شته که د دنیا نه خدای نه منې کوي خو خدای له هم لږ وخت ورکه که ورکه که نه خدای له په کال کې ورکه نه مونې یو 40 ورځې ورکه یو 3 ورځې ورکه یو شپه والا ورکه د شپې یو ګنټه ورکه د ورځې یو ګنټه دوه ورکه نو بد خو مه وایه دین پسې که نه نیکبخته چې څوک د دین خدمت کوي هغې پسې بد مه وایه که نه ولې مستی کې بدبخته ولې ځان دې بدبخت کړی دی نیکبخته خدای له ولې نه راځي د خدای لارې پسې ولې خبرې کوي د دین تابعدارۍ پسې ولې خبرې کوي مستی کې خاو که مستی صابه د نوزي مستی کې قبر لبځي او قبر کې به څونه عمرې بیا پته هم نه لري دلته خو د شپېتاو یادي په قبر کې خو بیا په لکونو کلونه دي په کرونو کلونه دي په اربونو کلونه دي او چې بیا پاسې څنګه به پاسې د انسان په شکل او که د سپي په شکل د انسان په شکل به پاسې او که د خنزیر په شکل او داسې به په لاخپو به ګرځي او که په سلوربولي به ګرځي او په خوشحالۍ به پاسې او که نه سپېمو کې به د زنځیره چې راکاږي به دی او په پولیس صراط به څنګه پورې وځي او لاندې چې دا دومره تاترین دوزخ دی هغې سره به څه کوي الله حضور پاک فرمائی لو تعلمون ما اعلمو
ای بندگانو وی که زما کما پویه دو دقسی پویه ستاسو راشي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بیا به مو خندا لږی او جړا به م ډېره. نن زمونږ جړا نشته او خندا ډېره ده. خاندې خوشحالېږو، ګډېږو، سندرې، ګناه، خدای خفه کول. ولې مونږ سره خدای څه بد کړي دي؟ مونږ سره خدای ښه کړي دي. مونږ انسانان پیدا کړو، مونږ له ښکلي شکلونه راکړل، مونږ مسلمانان پیدا کړو، مونږ له بچي راکړل، مونږ له عزت راکړ، مونږ له د ګرمۍ جامې راکړې، د یخنۍ جامې راکړې. ای څونه الله خفه و، دا د باران یې در باندې روان. الحمدلله حالانکې ډېر خفه و الله. ولې زمونږ دا کشر نوجوان کل دا نوجوانان دا نوجوانان زمونږ بچی دي، دا کشر کل زمونږ ذخیره ده. دا نوجوان طبقه دا لکان دا زمونږ ګلونه دي، ګلونه دا رن ټونبړاوي دي. ټول فیسبوک او ګناه خراب کړل، ټول کنزلو او په موبایل باندې ګناه او ګنده تصویرونه نه برباد کړل. دا زمونږ د لاسه کار. دا موقع خو مونږ ولا ورکړي دي، مونږ یې په سر لاس دیږدو که نه. نو په الله خفه. لیکن دا دې درنه په لږه ډېره خوشحاله شو. خدای چې چا په جړا به خوشحاله شي. او څونه ښکلې بارانې روان کړي، یو شړقم نه چې تکلیف لیدله، ښه مزېدار نری باران، هشته ښکلې. قسم د الله په ذات چې خدای په ډېره لږه خوشحالېږي، په ډېره لږه خوشحالېږي. نو خدای ته جړا کوي. محتاج مونږ ټول یو، او دا عقیده ده چې زمونږ دا خوبت ټول د الله په لاس کې دي. دا عقیده او یقین او ایمان دی چې تکلیف غم راولیم الله لرکیم الله. بې د الله نه نه څوک راوستی شي، بې د الله نه نه څوک لرکولی شي. دا عقیده ده چې زمونږ ژوند، زمونږ عمر، زمونږ بچي د خدای په لاس کې دي. او دا عقیده ده چې ور روان یو، بس ورځ ژوند خو تیر دی، څونه به زمونږ ژوند پاتې. زمونږ د پلاران څه شو، زمونږ نیکونه څه شو، ښکلو ښکلو سپینو ډکو والا خلک څه شو، د جرګو خلک څه شو، مالدار څه شو، غریبانان څه شو، مولیان څه شو، د جرګو سپینګري څه شو. ټول الله لاله. لږ غوندې مهرباني به کوو، ښه د شپې لږ غوندې پاسې او خپل رب ته لږ جاړئ. ښه که جلا نه درځي نو بیا نو نبی علیہ السلام فرمایي فتباکو، دا قصد ځان په جړا کا. پښتانه ورته جړغونې وایي، ځان جړغونې کا. دا قصد خیر د سلګۍ وه، دا قصد ځان خدای ته په جړا کا. او چې د خدای دا ما چې څه وي دا د مخې ته راوستل، نو جړا به دله خدای راولي. او په جړا خدای خوشحالېږي، الله پې خفه کېږي نه، الله پې خوشحالېږي. نو قرآن حکیم کې الله فرمائی فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. کم خلق چې د هغوی زړه سخت دی او د هغوی زړه کې د خدای ذکر ته میلان نه راځي. ذکر کوي ښه، دا ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، دې سره نرمیږي، ذکر سره نرمیږي. د قرآن تلاوت کوي، دې سره نرمیږي. او مرګ را یادوي، دې سره ګرمیږي. نو چې کم خلق د خدای د ذکر نه غافل دي او زړه سخت دی، دا خلق ویلون د دوزخ هغه کندې ته بځي. ډېر لوی افسوس دی دوی له. اوهو الله اولئک فی ضلال مبین، ګمراهۍ کې پراته دي. او کومه سترګه چې د خدای د یارې نه الله ته په جړا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا سترګه باندې د جهنم اور حرام. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې و کسان به د الله د عرش د سوري لاندې د قیامت پرز، د قیامت پرز هغه سخت تر وستین ورنه زوار دی. پښتانه وای دا الله د عرش د سوري لاندې به یو کسان. نو تفصیل خو پکې زیات دی، خو یو اخیری وم څوک دی؟ رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه.
هغه سړی چې هېڅوک هم ني او د خدای ځان ته را مخکې کړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي، الله را مخکې کړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي، نو چې دې خدای ته وجاړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي، نو دې به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وي. مونږ د خدای څه بې څه وبخي، مونږ له خو جاړه نه راځي، مونږ له خو جاړه نه راځي، مونږ خدای ته جاړه ونه کړله، مونږ به د خدای نه یاره ونه کړله، مونږ د هسې بې څه خدای وبخي، مونږ عاجزان یو که نه، مونږ کمزوري یو، مونږ د هسې بې څه خدای وبخي. دعا وکړي رب العالمینه زمونږ زړونه نرم کړي، الله زمونږ په زړونو کې خپله مینه واچوي، الله د جنت شوق پکې واچوي، الله د خپل ملاقات شوق پکې واچوي، الله د دوزخ یره پکې واچوي، الله ګناه معاف کړي، الله مونږ ډېر عاجزان یو، خدای ګناه معاف کړي، الله ستا ډېر لوی حمد او شکر دی چې د رحم باران دې شروع کړه، خدای ته یې د رحم ووری، خدای ته یې د رحم ووری، الله د غضب د باران نه مو ساتي، خدای د دې وطن دپاره د دې اونو بوټو دپاره د دې حیواناتو د انسانانو دپاره د رحمت ذریعه وګرځي، خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، که د چا بچي نه الله بچي وله ورکړي، که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد وله ورکړي، کم کورونو هسپتالونو کې کم خلک ناجوړه پراته دي الله روغ صحتونه وله ورکړي. بعضې مردګان دي وفات شوي دي، دا زمونږ د سیدو په کندي کې وحید ګل لالا وفات شوی دی. زه خو به یو درخواست وکړم د دې کلي خلک دا یو کال زما لږه ګرانه ده دلته مې هم درسي او کوړي کې مې هم درسي، نو ماښام ماسخوتن راشم او چوټې کول هم نشم، هلته هم 1500 طالبان دلته مې، نو ما نه اکثر جنازې پاتې دا یو کال لږه ګزاره را سره کوئ. وحید ګل لالا ته دعا وکړئ، ډېر ښه انسان و، خدای دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي، فرهاد مور مړه ده الله دې مغفرت نصیب کړي، سالم احمد کاکا اولالا وفات شوی د کاکړو د کندي، الله دې د دې دواړو مغفرت نصیب کړي، او زمونږ د دغه سوداګرو بچي وفات شوي الله دې ولې د آخرت خوشحالۍ ورکړي او الله دې دله صبر ورکړي. نور چې څومره مردګان وفات دي الله دې ټول وبخي او موږ دې الله د آخرت خوشحالۍ راکړي، الله دې د آخرت اجرونه راکړي او دې وارثانو له دې خدای صبر وکړي. اخر وخت کې دې الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. یو بل ملګري زموږ د خوا کې محله کې دی، مونږ تېره جمعه مو ته دعا کړې وه، وایي څه مشکل مې حل شوي دي، بیا مو ته دعا کې څه مشکلات دي چې الله ورته حل کړي او الله یې د پریشانو نه وساتي برحمت.